حضرت عمر رضی الله عنه مخکې د اسلام نه دا فیصله وکړله ډېر سخت دښمنو د الله د رسول صلی الله علیه وسلم او د نبی صلی الله علیه وسلم د قتل اراده یې وکړه تر څو د اسلام دعوت ختم شي. توره راواخیسته د محمد صلی الله علیه وسلم طرف ته روان شو. لار کې یو سړی ورته وویلې عمر ستا خور او زوم هم مسلمان شوي دي د هغوی حال واخله. کله چې عمر رضی الله عنه فاطمه رضی الله عنها کور ته ورغی نو هلته د قرآن کریم تلاوت واورېده د سورت طه آیاتونه لوستل کېدل. کله چې د آیاتونه واورېدل نو فورا د عمر رضی الله عنه حالات بدل شو، زړه باندې سخت تاثیر وکړ. هغه عمر چې د قتل اراده باندې راغلی و، هغه عمر چې توره په لاس کې و، خو لیکن بیا هم چې کله قرآن واورېد قرآن کریم داسې ده تاثیر والا کتاب ده چې د عمر په زړه کې بدلون راوستلو. خو لیکن نن مسلمان آبا او اجدادان مسلمان د قرآن کریم په اورېدلو باندې تاثیر د په زړه کې ناراضي. مؤمن هو هغه د چې کله رب العالمین آیاتونه اوري وجلت قلوبهم د هغوی زړونه لړزېږي. عمر رضی الله عنه ورته فرمایي چې ای فاطمه ما ته دا صحیفې راوښایه. خور ورته فرمایي ای عمر ته ناپاکې ته ابتدا کې به اودس کې او بیا به د رب العالمین کلام وایې. عمر رضی الله عنه اودس وکړ، د رب العالمین آیاتونه یې شروع کړه. طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. دا آیاتونه یې ولوستل او د ده په زړه کې ځای ونیول او زړه یې په لړزان شو. او دا خبره یې وکړه والله دا خبرې د انسانانو نه دي، دا د رب العالمین کلام ده. سمدلاسه د محمد صلی الله علیه وسلم حضور ته تشریف وروړو او نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل اے دا الله رسول از کلمه وایم از مسلمانېږم او اقرار د دې کلمې وکړه چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. کله چې کلمه ویلې مسلمانانو ته اعلان وکړه چې راځئ نن د بعد ښکاره عبادتونه وي، پټ عبادت نور ختم شو. هغه عمر ابتدا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتل اراده وه، خو لیکن رب العالمین د ده په تایید باندې درې داسې ځایونه دي چې رب العالمین آیاتونه رالیږلي دي. یو د مقام ابراهیم په بارک رب العالمین آیاتونه راولیږل او یو دا رنګ د پردې بارک رب العالمین د عمر رضی الله عنه تایید وکړ. او کله چې بدر کې قیدیان ونیولی شو د الله رسول نرمه دریز اختیار کړ، خو لیکن عمر رضی الله عنه دا فیصله وکړه چې دا به قتل کېږي. رب العالمین ته د عمر فیصله خوښه شو. رب العالمین درې ځایونه داسې چې د عمر رضی الله عنه په تایید کې آیاتونه رالیږلي دي. نو ځکه خو رب العالمین صحابه کرامو ته فرمایل اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، ما د صحابه کرامو په زړونو باندې ایمان لیکلی ټاپه کړی ده. رب العالمین ورنه راضي و.